نو هیله روغ جوړ او صحتمند راته اوسئ. بیا هم ښه راغلی یو نوې ویډیو ته. په تېرو ویډیو کې خو موږ بایننس اکاونټ جوړ کړو، ویریفای مو هم کړو. نو اوس راځو بایننس کې کار څه ډول کېږي، بایننس آپشن څه کار کوي، څه ګټه لري، کاروبار څنګه بایننس کې کېږي او خپله بایننس څه ډول یاد کړو، د دې ټول آپشنونه یاد کړو. نو راځئ دې ویډیو کې به تاسو ته مکمل بایننس در یاد کړم، چې بایننس څه ګټه لري، آپشنونه یې څه کار کوي، څه په درد خوري او څه ډول دی کې پیسې ګټلی سو بغیر له سرمایه‌ګذاري وړیا ډول. نو راځئ په ویډیو شروع کوم. لومړی به خپل بایننس راواز کړئ، انټرنیټ به هم راواز کړئ. ښه نو دا کار چې مو وکړو. نو اوس به راسو، دا د بایننس عمومي مینو ده. که تاسو بایننس اکاونټ راوازوئ تاسو ته دا مینو راځي. دا یې هم صفحه ده. راځئ دلته ټول آپشنونه لومړی له دې کونج کې دا آپشن نه درته شروع کوم چې دا څه ګټه لري. په دې به کلیک کړو. دلته څو آپشنونه دي. یو خو دا ستاسو د اکاونټ نوم، ویریفای او د اکاونټ حالت دلته ښیي. په دې کلیک کوئ. ګورئ دلته ستاسو د اکاونټ حالت ده، ویریفای شوی، هوم، نور آپشن، یو آی ډي مو او دلته لاندې ایمیل درته ښیي. نو دغه څیزونه دي، دې کې نور خاص څه نشته ده. او دې آپشن ګټه داسې ده، د بایننس دوه حالته لري، یو ساده حالت ده، یو پرو حالت. چې کلیک پې وکوئ، دې چې کلیک وکوئ بایننس لایټ ته وړي یا بایننس ساده ته، او که بیرته پې کلیک وکوئ همدغلته راشئ، بیرته کلیک کوئ نو بایننس پرو ته وړي. نو دا اصلي کاروبار چې ده دا په بایننس پرو کې کېږي. بیرته راځم همدې ځای ته. دا آپشن خو دا ګټه لري، رن دی داسې ده. دا ریفرال آپشن ده. کولی شئ په دې کلیک کې د خپل لینک مو یو چا ته ورکړئ، هغه انوایټ کوئ بایننس ته. ګټه خو مې هم درته ویلې وه چې تاسو ته او هغه کس ته 50 ډالره کوپون ورکول کېږي. چې هغه د ټریډینګ تاسو کله کوئ نو په تاسې فیس څه دي، د ټریډینګ راځي، هغه فیس بیا دې نه کټ کوي. نو دلته نور آپشنونه هم لري، نورې ګټې هم لري د دې ریفرال. اوس دا ګورئ مخکې دی 100 ډالر ورکول پلس کسه ریفرال. نو دلته دوه ډول ریفرال کېږي، سټنډرډ ریفرال او لایټ ریفرال. نو د ریفرال لپاره دا ګورئ، دا مو ریفرال آی ډي ده او دا ریفرال لینک په کلیک کولو سره کاپي کېږي. کولی شئ مقابل کس ته یې ولېږئ او انوایټ یې کوئ. او د ګیفټ برخه، ګیفټ کارت، دلته بعضې کسان تاسو ته کولی شي ګیفټ ولېږي، ګیفټ کارت. نو دلته بیا درته ښکاري. او دا لاندې بل آپشن مای ګیفټ، دلته ستاسو ګیفټونه وي، چا تاسو ته ګیفټ لېږلی، دا ګورئ دلته معلومیږي. او لاندې کلیر کاش، دا آپشن داسې مثلا ستاسو بایننس کله ام بي کش کړي وي، ډېره کړي، نو دلته پاکېږي. او لاندې خو هیلپ او سپورټ ده، او لاندې بلې شیر اپس ده، کولی شئ بایننس اپ شیر کوي. او په دغه ځای کې دا خو سپورټ سره خبرې کول دي، او دا سیټینګ ده چې د دې په وهلو د بایننس سیټینګ تاسو ته راځي. اوس دلته ګورئ پوش نوټیفیکیشن سیټینګ ده، که په دې کلیک کوئ دلته نوټیفیکیشن یې راځي، د تاسو کوم نوټیفیکیشن فعال کړی دا ده. او دا لاندې کرنسي، دلته کولی شئ ستاسو بایننس کې پیسې وي، هغه تاسو ته په ډالر، په یورو، په پاونډ، په نورو کرنسیو وښي، لکه ټرست والټ په شکل. او دلته کرپټو وډرا سیټینګ، داسې کرپټو وډرا هم سیټینګ لري. په کلیک وکړئ دلته راځي درته، مثلا دلته کوم ادرس مو سیو کړی دایمي، دا ګورئ ما دا سیو کړی. دلته نور کوم خاص څه نشته، دا کرپټو ادرس ده. او د لاندې آپشن دا وینئ لنګویج ده، اوس ما انګلیش انډیا وهلی، دلته لنګویج هره ژبه مو خوښه هغه پکې وهلی شئ. او لاندې هم کوم خاص څه نشته، دا خو د هغه سیټینګ ده. د چارت کولی شئ چارت رنګونه تغییر را تغییر کوي، د چارت سیټینګ ده. او کرنسي پیمنټ، کرنسي آی ای ډي دا د پی ټو پی لپاره ده. او چینج بیسیک، دلته مثلا کوم چینجونه کېږي، په کوم ساعتونو یې وخیستلی شي، هغه دلته هم خاص څه نشته دوستانو. دې نه مو زما وخت مو ډېر نه نیسم. ښه دا ځای خو مې درته وویل چې څه ګټه لري. دا خو یې سرچ آپشن ده د بایننس، دا کولی شئ سرچ وکوئ، مثلا هر څه غواړئ دلته سرچ کې ولیکئ، کومه کرنسي سرچ کوئ، دا ګټه لري. دا سکن آپشن ده، دلته تاسو کولی شئ د بل چا بایننس سکن کوئ، یا هم تاسو سره کوم پکچر وي هغې کې کوم ادرس یې دلته کلیک کوئ، ګالري مو راځي هلته سکن کولی شئ. او دا ریسیو آپشن په وهلو دا بل اړخ کې دلته بیا بل کس کولی شي ستاسو بایننس سکن کړي یا تاسو ته پیمنټ وکړي، تاسو ته پیسې ولیږي. نو دا آپشن و، دا خو سپورټ آپشن ده. او دا د بل آپشن یا زنګ، دلته نوټیفیکیشن تاسو ته ملګرو راځي، مثلا څوک تاسو ته پیسې لیږي دلته نوټیفیکیشن راځي، یا تاسو کوم بل کار کوئ دا نوټیفیکیشن، ساده نوټیفیکیشن تاسو ته راځي. مثلا دا ګورئ ما ته نوټیفیکیشن راغلی ډیپوزیټ لس ټرون دی ډیپوزیټ کړي. نو دلته هم خاص څه نشته ده. او دغه خو د بایننس پې برخه ده، دا به زه درته بیا وروسته ویډیو کې وښیم. او دلته بیا راځو، ډیپوزیټ لاندې نور آپشنونه هم لري، چې دا فریویټ لیست ده. دلته مثلا هغه کوینونه تاسې خوښ کړي، مثلا ما بایننس خوښ کړی فلو فریویټ لیست ته مې راوستی، دا سټار سی ووهئ ستاسو فریویټ لیست ته راځي، ستاسو په خوښه به هارټ لیست. دلته هم بایننس خپله کوم کوینونه لیست کړي دي، کوم هغه اوجینر کوینونه
جینر هغه کوینونه دي دوستانو، جینر برخه کې چې دا په 40 ساعتونو کې ډېر لوړه فیصدي لوړ شوي وي. مثلا دا ګورئ 23% لوړ شوی، دا 20%. نو کوم کوینونه چې ډېر لوړ شي هغه جینر برخې ته راځي. او لوزر برخه کې هغه کوینونه چې دی خپل ارزښت له لاسه ورکړي، ارزښت یې کم سي. مثلا دا 15% وه، دا 15% ټیټ شوی. نو دلته جینرز کوینونه یا بایلونکي کوینونه چې ارزښت یې کم شي دلته راځي. نیو لیسټینګ دا بغل دلته هغه کوینونه چې بایننس کې نوي لیسټ شوي وي. مثلا دا WLD کوین نوی لیسټ شو، دغلته نوي کوینونو لیسټینګ ته یو 40 ساعته ولیو برخه کې دلته د کوینونو 40 ساعته تغییرات دي. ولیوم یې ده. نو دغه خاص او دلته ډسکور او فالوینګ او نیوز او اکیډمي دلته اخبار او خبرونه او مقالې او دغه څیزونه خاص نسته. نو دلته راځو بله برخه مور افشن نه اصلي څیزونه دلته دي. راځئ په دې کلیک کوم ګورو دلته دا مینو درته تشریح کوم. مور افشن کې ډېر مینوګانې دي. لومړی خو سند معنا دوستانو تاسو ته مخکې ویلي ټرست ویلټ درس کې سند باندې کولی شو موږ یو چا ته پیسې ولیږو. مثلا دلته اوس د بایننس کاروونکو لپاره یوازې ده. مثلا یو بل کس بایننس کې اکاونټ لري، ایمیل یې واخلئ، دلته یې ولیکئ او کنټینیو ووهئ، بیا لاندې به اماونټ ولیکئ څونه هغه ته لیږلی شئ. مثلا یا هغه په فون نمبر بایننس جوړ کړی، فون نمبر یې ولیکئ، ورته مستقیما پیمنټ کولی شئ او پی آی ډي له لارې هم کولی شئ. پی آی ډي هم درته او بایننس آی ډي له لارې هم. نو مثلا یو چا ته لیږئ، پی آی ډي بیا راواخلئ. فرض مثال زه د دغه کس پی آی ډي راخلم، دلته څونه ورته لیږئ، مثلا زه وایم $10. اوس دلته ماته د دې کس نوم هم ښیي، دلته اماونټ هم ښیي $10 لیږئ. لاندې کنټینیو لیږئ، هغه کس ته لیږل کېږي. نو دا د سند افشن و. او ای ټو انویسټ افشن دلته د انویسټ پلانونه دي ملګرو، کولی شئ تاسو پکې انویسټ وکوئ. دلته مختلف پلانونه دي، تاسو ته بیا خپله ګټه درکوي. هر یو انویسټ پلان ما دا خاص نه دي کارولی، صرف دلته تاسو ته ښیم. مثلا ګورئ بیټ کوین انویسټ پلان ده، ایټریوم، BNB دلته انویسټ پلانونه دي. خاص دا ما نه دي کار کړي، خپله یې کتلی شئ. بیا د نموزم ویډیو اوږده نه شي. او ډیفای سټیکینګ برخه دلته کولی شئ ډیفای کوینونه سټیک کوئ. سټیک مطلب دوستانو تاسو د خپل کوین د یو مودې لپاره بایننس صرافي سره لاک کوئ، بیا دی تاسو ته ګټه درکوي. مثلا ګورئ 13 ورځې نه لاک، 80 ورځې او 160 ورځې سټیکینګ، او دی بیا 8.9% ګټه ورکوي. او CVX کوین به ورسره سټیک کوي. مثلا ایتریوم سټیکینګ دا هر یو سټیکینګ دا ما هم خاص نه دي کارولی، دا هم کولی شئ. بایننس نفټي برخه، بایننس کې نفټیانې هم شته، نفټیانو مارکیټ هم شته. دلته د بایننس نفټیانې تاسو ته ښیي. مثلا څوک غواړي نوي نفټي واخلي، له دې ځایه اخیستلی هم سي. دلته ګورئ نفټیانې دي مختلفې، هر NFT کولی شئ واخلئ، ویې پلورئ. دا مې هم خاص نه ده کارولی، صرف مجموعاً تاسو ته تشریح کوم. بایننس اکاډمي برخه کې د بایننس کوم تغییرات راځي، کوم نوي مقالې، اخبار، نیوز، دغه څیزونه بایننس اکاډمي برخه کې راځي. نو خاص څه نشته. دی نموزم او کارت افشن، دا د بایننس کارت افشن د ملګرو. بایننس سره خپل کارت لري، ماسټر بایننس کارت. چې تاسو سره دی تاسو کولی شئ د نړۍ په هر ګوټ کې د ATM ماشینونو له لارې پیسې وباسئ یا هم خپل بایننس صرافي ته اضافه کړئ. فکر کوم دا په افغانستان کې کار ونه کوي، ځکه دغلته دونه پیشرفت نه لري. دی نه بایننس کارت ده. له دې ځایه کولی شئ ځان ته بایننس کارت هم هغه ورکړئ، سفارش ورکړئ، تاسو ته یې جوړ کړي، درته یې ولیږي. دا ما هم نه ده کارولی، فکر نه کوم افغانستان کې کار کوي. کنورټ کنورټ برخه ګټه چې د ملګرو کنورټ برخه کې تاسو یو کوین په بل کوین بدلولی شئ. مثلا زه غواړم USDT بدله کړم چې ته بیټ کوین ته، مثلا څونه ته وي دلته به راسئ. مثلا زه غواړم USDT بدله کړم څه شي ته، مثلا ایتریوم ته، ایتریوم یا بل کوین ته، مثلا USDC ته. ما ته څومره بدله، زه وایم $10. کنورټ به ووایي. دلته اوس ګورئ تاسو ته وایي تاسو غواړئ 12 USDT بدله کړئ، دومره USDC موږ ته درکوو. او دلته فیس نه لري، دا وړیا ده ملګرو. ښه دا ګورئ دلته به یې لیکلي هم وي نو فی، دا فیس نه لري، وړیا ده. کنورټ کې یو کوین بل کوین ته چینج کولی شئ، لکه سپاټ غوندې کار کوي. دا ټرانسفر افشن څه ګټه لري؟ ټرانسفر افشن زه وروسته تاسو ته وایم، ځکه دا به وروسته درته. او دغه افشن بای کریپټو، په دې لارې تاسو کولی شئ کریپټو کرنسي واخلئ بایننس صرافي څخه. مثلا دلته تاسو ته وایي څومره کرنسي اخلئ، دا زه نیکسټ. مثلا زه وایم چې لومړی به خپله کرنسي خوښه کوئ، کومه پیسه باندې کوم هېواد کې. مثلا زه وایم زه تاسو ته AED عربستان پیسې درکوم. دا وایي د څونه پیسو اخلئ، زه وایم د 1000 AED باندې اخلم. ما ته تا ته درکوو 280.2 USDT. لاندې که غواړئ واخلئ نو بای به ووهئ، بای USDT به ووهئ. دلته اوس تاسو ته وایي چې په ویزا کارت له لارې دا پیسې به ورکوئ. کنفرم به ووهئ لاندې دلته، نو کنفرم به ووایئ، بیا به خپل ویزا کارت کنیکټ کړئ. دا ګورئ ته به ویزا کارت نمبر ورکوئ، تاریخ به یې ورکوئ او انټر CYV کوډ کوم څه ادرس او نور دا به ورکوئ. دلته بیا کولی شئ مستقیما په بانک کارت، ویزا کارت لارې کرنسي واخلئ خپل بایننس ته. نو دا افشن و. او دغه افشن خاص مې نه ده کارولی ملګرو، نه پوهېږم څه ګټه کوي. دلته هم فکر کوم کوین بای کېږي او سل کېږي.
دا مې نه ده کارولی. ډیپوزیټ فیات چې دي دوستانو نغدو پیسو ته وایي. مثلا په بایننس صرافي کې هم کولی شي کرپټو وساتئ، هم د نغدې پیسې لکه پاونډ، یورو، ډالر ده. نو ډیپوزیټ فیات چې وایي کولی شي خپل وایلټ ته له بانک څخه نغدې پیسې ډیپوزیټ کړي. په دې کلیک کې ګورئ اوس دغلته درته آپشن به راوباسي ډیپوزیټ فیات. لومړی خو به خپل ریژن ورته خوښ کړئ، کوم هیواد کې هغه هیواد به ورته خوښ کړئ. مثلا ای ډي عربستان ما همداسې وهلی. دلته ګورئ فی سیم 0 ده، پی ټو پی ایکسپرټس د لارې کوکئ. نو کنټینیو به ووهئ. دلته بیا تاسو ته راځي چې مثلا کومې لارې نه او کوم هغه دا مې ډېر نه ده کارولی ځکه افغانستان کې دا هم کار نه کوي. دا خو بانک له لارې سیستم کار نه کوي ډیپوزیټ فیات. او ډیپوزیټ آپشن دا هم درته بل ویډیو کې ښیم. د دې لږ کار وروسته د اورډر آپشن. اورډر مثلا موږ بعضې اورډرونه بایننس صرافي کې ثبت کوو. مثلا زه بایننس صرافي ته وایم ما ته لیمټ کې داسې 10,000 ته بیټکوین ورسېد، د $100 واخله. دلته به دا زموږ اورډر وښیي. مثلا تاسو دونه اورډر ایښی ده د $100 او داسې واسطه د اورډر برخه ده. او سیل ټو کارت آپشن کې تاسو کولی شئ خپله کرپټو کرنسي خرڅه کړئ او پیسې کارت ته ولېږئ. مثلا دلته ما ته USDT راښکلی، خپله USDT غواړئ خرڅه کړئ. زه وایم 10 USDT خرڅومه. ده وایي 10 نسي خرڅوی دی، حداقل 20 باید خرڅه کړئ. که غواړم خرڅ کړم لاندې 100 USDT به هم خرڅ به شي او پیسې به د ما بایننس کارت ته لاړې شي. او پاتې سو بل کومه برخه وه، سند برخه خو مې درته تشریح کړله. او ریسیو برخه به درته وایم. ریسیو برخه کې کولی شئ یو بل کس تاسو دغه کیو آر کوډ سکن کړي او تاسو ته پیسې ولېږي. دا د ریسیو برخه ده. او دغلته هم بیا تاریخچه ښیي، ډیټیلز یې دلته کلیک کړئ چې تاسو ته پیمنټ ډیټیل کرنسي درته لېږلې. مثلا دا ګورئ ما ته 9 8 2 دا 1500 دا USDT کسانو لېږلي چا نه مې اخیستي. او پیډ برخه کې چې تاسو بیا چاته لېږلي وي دلته درته ښیي چې تاسو چاته لېږلي دي. او دغه برخه کې چې تاسو خپله بایننس کې کوم کار کړی، مثلا کوم ګیفټ مو اخیستی، کوم بل څه دلته یې ښیي. دلته هم خاص څه نشته د ریسیو برخه هم. ویډرا فیات برخه همغه د نغدو پیسو ویډرا ده. دلته که بایننس کې نغدې پیسې ولرئ یا خپل کرنسي خرڅه کړئ دلته نغدو پیسو ته له دې ځایه بانک ته ویډرا کولی شئ. لومړی به راسئ خپله ریژن او هیواد به ورته انتخاب کړئ، بیا به خپل بانک وصل کړئ. دا هم 13 غوندې ده. دلته به 1.9% موږ فیس هم اخلو د دې. خپل کارت چې دلته وصل کړئ، بانک کارت یا ویزا کارت کنټینیو به ووهئ. دلته بیا ګورئ په دغه ځای کې خپله کرنسي خرڅوی شئ او ویډرا فیات کولی شئ نغدې پیسې. نو دې نه هم نور لاندې راځو. ریفرال برخه خو مې درته ویلی، ریفرالینګ کولی شئ. ریوارډ هوپ برخه کې هغه ریوارډونه چې تاسو ته راغلي د بایننس صرافي لخوا، مثلا تاسو کوم ګیفټ درته راغلی، کوم بل ریوارډ بایننس صرافي درکړی، یا مثلا څوک مو انوایټ کړی هغه څه $50 ریوارډ یې درکړی، نو دلته ښکاري. اوس دا ګورئ ما ته یو $100 کوپون ریوارډ راکړی ده. نو دلته ستاسو ریوارډونه ښیي. بایننس لایف آپشن دلته کله مثلا بایننس مشر لایف راسي یا بایننس کې لایفونه یي یو بل څه دغلته بیا لایفونه راځي. او ګیفټ کارت آپشن خو مې درته ایرن او لرن برخه دلته موږ کولی شو فري پیسې وګټو، فري ډالر وګټو. دلته بایننس راځي بعضې سوالونه کوي له موږ څخه چې د هغې په صحیح جوابولو سره بیا موږ ته پیسې راکوي. ما هم یو ځل جواب کړی او بیا $2 یې راکړل. دا اوس ګورئ مثلا نه واټ از USDC TUSD د مثلا تاسو ته چې د دې باره کې پوښتنه ده. مثلا تاسو به سټارټ لرنینګ ووهئ، ته بیا تاسو نه سوالونه کوي، هغه سوالونه چې دقیق جواب کوي بیا تاسو ته $2 $1 $1.5 دغسې درکوي. نو دې کې ډېر نه راځم. او ریوارډ سټوري کوم ریوارډ یې تاسو ته درکړي، مثلا دا ګورئ ما ته ریوارډ راکړی و 1.15 EOS کوین یې راکړی و چې دا بیا ما ته په سټیک لګولی و. ما یو سوال جواب کړی نو دا برخه. ووډل برخه دلته بعضې ګیمونه یې ملګرو چې بایننس لخوا راځي، هغه ګیمونه اچول کېږي. څوک چې هغه ګیم صحیح ترسره کړي نو بیا هغه ته پیسه ورکوي. دا هم لکه همغه لرن غوندې ده. دلته ګورئ رواز به یې کوم. دا ګورئ دا اوس یو ګیمینګ ده، داسې څوک وکوي بیا ورته پیسه ورکوي. نو دا د ووډل برخه وه. او دا برخه نوې راوتې دوستانو، ډېر کار مې نه ده کړی، نه پرې پوهېږم. او کرپټو باکس برخه کې هم فري پیسې ګټل کېږي. بعضې کسان د فیسبوک ګروپو کې کرپټو باکس کوډ اچوي، نو هغه کوډ به تاسې راواخلئ، دلته به پیسټ کړئ. اوس کله پیسټ کړئ کلیم کرپټو باکس به بیا تاسو ته د لاندې ګورئ مثلا ما ته 0.2 USDT دغسې کرنسي بیا تاسو ته درکوي. نو دا کرپټو باکس. او بایننس لورز برخه کې صبر سي دغه مې هم له یاده وتې چې دغلته څه کېدل درته یې راغواړم. فکر کوم دغلته نوي کوینونه دلته هم ګیمینګ و، فکر کوم دوستانو دلته هم یو څه ګیمینګ کېږي. خاص مې دغه برخه هم نه ده کارولی. کنورټ برخه خو مې درته وویلې. سپاټ برخه به درته بل مارجین او فیوچر د دغې درس لږ اوږد ده، دا به بېلو برخو کې در کوم. پی ټو پی ته راځم. پی ټو پی څه ده دوستانو؟ پی ټو پی مطلب له یو کس نه تاسې کرنسي اخلئ. چې پی ټو پی اصلي برخه بیرون ده، د افغانستان کار نه کوي، پاکستان کې کوي. پی ټو پی د لارې تاسې کولی شئ
د خپل کرنسی هم خرڅه کوي، هم له یو کس واخلي پی ټو پی هم درته وسم. او ټریډینګ بورډ ځکه کولای شي بایننس صرافي سره ټریډینګ بوټونه وصل کوي. بعد د ټریډینګ بوټونه دی هغه وصلېږي بایننس صرافي سره، نو بیا هغه بوټ تاسو ته ټریډینګ کوي، تاسو ته ګټه یا ضرر مشخص درکوي. او ما ټریډینګ برخه کې دلته د ټریډینګ لپاره تاسو کولای شئ ټریننګ وکړئ. دلته تاسو ته 10,000 1 لک ډالر فری درکوي، خو هغه صرف نمایش لپاره دی، د تاسو نه دی. دلته به تاسو په ټریډینګ کوئ، مثلا ټریننګ به د ټریډینګ کوئ، تمرینات به کوئ، نو دلته په ټریننګ کولای شئ. ویډیو نه اوږدوم، دی نه مو ځمه، بیا تاسو وګورئ. او BTC 0 فی دی کې هم خاص څه نشته، د بیټ کوین اخیستلی شئ په 0 فیس سره. دا برخه کې هم څه نشته، دا بیرته یو سړلو راسم له سره. انډیکس لینک دلته لکه فکر کوم بعضې سیزونه لینک کېږي، کولای شئ بعضې کوینونو سره لینک شئ، خاص مې دا هم نه ده کارولی، د دې معاف کوئ، په دې نه پوهېږم. لکه دغه هره برخه موږ ته ضروري نه ده ښه، خو زه درته BTC سټیکینګ دلته اتریوم سټیک کولی شئ، لکه تېر ځل مې درته ایرن برخه دلته سیدي، دلته هم پلانونه دي بعضې د سرمایه ګزاریو، دا ګورئ بیټ کوین پلان، USDT پلان، نو دغلته سټیکینګ مغه سټیکینګ شکل لري، دلته هم سټیکینګ کېږي. لیکویډي سواپ، لیکویډي سواپ داسې دا سواپ ده دوستانو، خالي سواپ ده، څنګه سمیټرس ویلټ کې درته سواپ ویلی یو کوین بل کوین سره سواپ کولی شئ، نو دا هم هغه سواپ برخه لري. ګورئ زه سواپ ته راځم، دا وینئ دلته مثلا یو کوین خوښ کړه، مثلا زه وایم دغه کوین بدلوم ایټریوم ته، ما ته څونه زه وایم دغومره بدلوم، سواپ به وایي سواپ کوي درته، دې کې هم خاص څه نشته. او ایټو انویسټ خو مې درته وویلې، او سمپل ایرن مې هم ډېر نه ده کارولی، راځئ نن حضور ته. ښه دوستانو دلته هم سټیکینګ برخه ده، ښه سمپل ایرن کې دلته هم سټیک کولی شئ. مثلا دا ګورئ ما ته دغه کوین که په سټیک لګیا څونه ټایم لپاره 90 ورځې 60 ورځې 30 ورځې په ټایم یې ولګو، موږ ته د 2.1% ګټه درکوو. سټیکینګ ما خاص نه ده کړی ملګرو، زیات معلومات نه لرم. اوس ګوره وجین کوین دا وایي سټیک کوي، که څوک یې غواړي سټیک کړي سبسکرایب به ووهي، دلته سټیک کېږي تر همغه ټایمه، نو دا سټیکینګ برخه ده. او پول برخه ده هم دلته سیدي فکر کوم ماینینګ و بعضې سیستمونه دي، تاسو کولی شئ هغه ځان ته رافال کړئ او هغې کې هم انویسټ یې واخلئ، نو داسې یو څه به وي، دا مې هم خاص نه ده کارولی، زیات معلومات نه لرم، دغې نه مو ځمه. او ډیوي انویسټمنټ دا هم له نوم نه ښکاره، دلته هم انویسټمنټ کېږي، ډویل انویسټمنټ، دلته هم کولی شئ انویسټمنټ وکوئ، په فکر کومه په دغه کوینونو انویسټمنټ کېږي، بیټ کوین انویسټ، او نور اوس بیا خپله مشخصه ګټه تاسو ته درکوي، نو دا هم انویسټمنټ برخه وه. او BNB ولیو دا خو همغه ولیو و 4% ولیو مې د ملګرو همغسې مې درته ویلي وو، دلته دغه فکر کوم دلته هم لږ څه سټیکینګ برخه ده، او 2% او څونه دی درته PR درکوي، یعنې ګټه درکوي. خو دې نه مو ځو خاص څه نشته. لانچ پاډ برخه دلته نوي کوینونه چې لانچ کېږي بیا دغلته یې لومړی راځي ښه، دلته بیا وایي چې په فلاني تاریخ دغه کوین لانچ کېږي، نو په دې لانچ پاډ کې ښي. مثلا دا کوین ګورئ دا یو څه وخت مخکې لانچ شو، مخکې له مخکې دلته راوستی او معلومات یې ورته ورکړي وو، نو دا لانچ پاډ برخه. پولکادات برخه دلته پولکادات کوینونو برخه ده، پولکادات هم نوی بسټر لري، نوي کوینونه دي، نو دغلته د پولکاداتو برخه ده، دې نه مو ځم، وخت مو ډېر نه نیسم. پی برخه راځئ دا پی برخه هم ورکې که درته وایم چې پی برخه کې څه کېږي دوستانو ښه. دلته خو ستاسو بایننس پی آی ډي ده، د پی آی ډي ګټه دا ده چې د پی آی ډي په واسطه کولی شو له یو بایننس نه بل بایننس ته پیسې ولیږو. مثلا سینډ آپشن به ووهې، سینډ چې د ووهلو د یو چا پی آی ډي ایمیل، مثلا دا صرف د پی برخه چې د بایننس نه بایننس کارونکو لپاره ده ښه. اوس تاسې دلته چاته پیسې لګي، د هغه د بایننس ایمیل به ورکوئ، یا فون نمبر یا پی آی ډي یا بایننس آی ډي به یې ورکوئ، نو بیا به کنټینیو ووهئ، پیسې اماونټ به ولیکئ، ورته لیږل کېږي. ریسیو برخه خو مې درته ویل سکان برخه کې سکان کولی شو، دا خو مې هم درته وویلې. سنټ کش برخه کې کولی شو نغد پیسې یا کش ولیږو، کریپټو باکس مې درته وویلې، موبایل ټاپ اپ او نور بیا درته لاندې ویم. نو دلته هم خاص څه نه و، او بل دغلته هم کولی شو بعضې څیزونه نور هم واخلو، PUBG UC اخیستلی شو، ایکسټریم او ایټونیس کارت او فری فایر جیم، او دلته دغه ګیفټ کارتونه هم اخیستلی شو دې برخه کې. اوس PUBG ته UC اخیستلی شئ، دا ګورئ هر څه ګیفټ کارت شته، دا ګیفټ کارتونه هم اخیستلی شئ که بایننس اکاونټ کې پیسه ولرئ. او اوس راځم لاندې نورو کریپټو لونز برخه کوم، دلته ننوځم، دې برخې سره مې هم ښه کار نه ده کړی ملګرو، معلومات یې ډېر نه لرم. کارت برخه مې درته وویلې، سنټ کش نغدې پیسې او کش چاته لیږلی شئ بایننس نه بایننس اکاونټونو ترمنځ، نو دلته سنټ کش کېږي. زه فکر کوم دا خو افغانان نه کاروي ځکه سنټ کش دلته کار نه کوي. فیډ برخه کې فیډ برخې ته راځو، فیډ برخه کې هم نوي معلومات او څوک مو فالو کړي، بعضې کسانو اکاونټونه، نیوز او بایننس اکاډمي خبرونه دي خلاصه دلته، او بایننس اکاډمي خو مې ویل دلته نوي هغه راځي. نیوز برخه کې نوي خبرونه راځي د بایننس او دغه هغه ده، او دې برخه کې هم
سیده د بایننس لخوا خبرونه او مقالې او بعضې معلومات او د کوینونو دغه څیزونه دلته راځي. څوک انالایسیس یې پکې خپروي نو دغه څیزونه دي دلته هم خاص څه نشته. بلاګ برخه دلته هم فکر کوم همدغسې یو څه دي، خاص بس څه نه دي. دلته هم مقالې او یو څه بل څه دغه معلومات دي او د بایننس ویب ټري برخه او یو څه بل څه، یعنې دا هم همدغه دي خاص. لیجر بورډ برخه کې لیجر بورډ دلته هم خاص کار مې نه ده کړی لیجر بورډ برخې سره. فکر کوم دلته هم کوم سټیکینګ میکینګ څه کېږي او خیر دغه برخې تاسو خپل هغه وکوئ، سرچینګ وکوئ. د لیجر بورډ برخه کې ما کار نه ده کړی. چټ روم دلته کولی شئ چټ روم یې وکوئ د بایننس نورو کاروونکو سره، لکه یو ساده چټ روم ده، خپل نظرات واچوئ په چټ روم کې او دغه کیسې دي. نو چټ روم نه یې موزم. فاګ برخه خو همغه فاګ او معلومات او یو څه بل څه دي. بایننس هیلپ سپورټ او هغه د چټ برخه کولی شئ چټ وکوئ د بایننس سپورټ سره. نو د چټ برخه هم دغه برخه وه او نور چټونه مټونه دي پکې. او راځم آی پی آی برخې ته. آی پی آی برخه کې دا مې هم خاص په نظر نه ده پاتې په آی پی آی کې څه کېدل. راځئ دا به هم ننوځو په آی پی آی به هم درته معلومات درکړم. آی پی آی مې خاص دوستانو آی پی آی منیجمنټ، دلته د پیسو منیجمنټ برخه همدغسې کوم څه کېږي، زیات معلومات مې نشته. هوټل برخه دلته کوی سو بایننس په واسطه هوټل ریزرو کوم. مثلا یو افغانستان کې خو نشته ده ځکه دلته هوټل موټل درک نشته. خارجي هیوادو کې ټیکټ د تیاري ریزرو کولی سو، هوټل ریزرو کولی سو د بایننس په واسطه. دا ګورئ هر ډول هوټلونه دي، دا نه دلته هوټل ریزرو کېږي بایننس په واسطه. ټریوال همغه درته مې څنګه ویلی هغه کولی سو تیاري ټیکټ یې دغه هغه کوی سو. مارکیټ پلیس د بایننس مارکیټ پلیس د خپلو دلته نو خاص څه دلته کې هم نشته ښه. مارکیټ پلیس نه موزو. موبایل ټاپ اپ خو نوم نه یم واضح ده. دلته کولی سئ بایننس څخه موبایل ته ایزي لوډ وکوئ. بایننس کې څه در سره یو ایچ ډي ټي یا بله کرنسي وي، هره کرنسي مقصد هغه موبایل ته لیږلی سئ ډېر په اساني. دلته به لومړی ورته لمبر ولیکئ، مثلا زه ورته لمبر لیکمه 0 شپږ اتیا درې څلور څلور داسې مو لیکه. نیکسټ به ووهئ. نیکسټ چې مو ووهلو اوس دلته تاسو ته بیا وایي چې کومه شبکه ده، روشن ده، څه ده، بل ده. دلته به لومړی خپله شبکه مثلا زه وایم چې دا ایم ټي ان ده. دلته بیا تاسو ته څونه پیسې لیږئ، 25 30 50 که ډېرې لیږئ دا مور آپشن به ووهئ. مور آپشن څه مې و دا ګورئ دلته چې څومره پیسې لیږئ له دې ځایه لیږلی شئ. نرخ یې هم لیکلی، مثلا زه وایم چې دغه 130 لیږم، دلته بیا ولیږئ، کنټینیو به ووهئ، بس خلاص دا پیسې مو موبایل ته ایزي لوډ لیږي. نو دا د بایننس دغه برخه وه. او راځم مارکیټ برخې ته. مارکیټ برخه کې څه دي؟ مارکیټ برخه کې همغه فیورټ لیست ده، کوم کوین چې تاسو خپله خوښ کړی وي دې لیست ته راځئ. سپاټ برخه کې سپاټ کوینونه دي، دا یعنې دا سپاټ کوینونه دي په یو ایچ ډي ټي ارزښت، په ټي یو ایچ ډي باندې ارزښت، په بي یو ایچ ډي ارزښت، بي ان بي. نو دلته کوینونه دي، دلته د فیوچر د برخې کوینونه دي، مثلا یو ایچ ډي ټي فیوچر او کوین هم فیوچر برخه ده. فیډ برخه کې هم یو څه مقالې او کوینونه او معلومات دا شیان راځي. ډیټا برخه کې ډیټا ده، د کوینونو ډیټا، مثلا کوم کوین څه قیمت لري، څونه لوړ سوی، څونه ټیټ سوی، دغه ډیټا بیس دلته ښایي. نو دلته هم خاص څه نشته ده. او دغه برخه ټریډ برخه او فیوچر برخه دا دواړه تاسو ته زه په وروسته ویډیو کې ښیم ځکه دې مسله غټه ده. او ویلټ برخه، ویلټ برخه خو نور دلته ستاسو ویلټ ده. دلته اصلي ویلټ څه ده دوستانو؟ څو ویلټ دي دلته. یو خوا وروي والټ د ټول والټونه مې ښایي. سپاټ والټ ده، فنډینګ والټ ده، مارجین والټ ده، فیوچر والټ ده، یو دې بغل کې بل ایرن والټ ده. نو اورویو والټ څه ده ملګرو؟ اورویو والټ کار څه ده؟ اورویو څه ده؟ دا ستاسو د نورو والټو کې پیسې اورویو والټ ټولې پیسې درته ښیي. اورویو یعنې مکمله ویو درته کوي. اوس راځو سپاټ والټ ته. سپاټ والټ څه ده؟ سپاټ والټ څه ده؟ دا د بایننس اصلي والټ ده. که تاسو پیسې هم وډرا کوئ له سپاټ والټ کېږي، که تاسو بایننس کې یو سیز اخلئ هم د سپاټ والټ له لارې کېږي. نو دا سپاټ والټ ده. فنډینګ والټ ته راځو. فنډینګ والټ څه ده؟ دا د پی ټو پی والټ ده. ښه دوستانو، په د پی ټو پی له لارې مثلا څوک چې موږ ته په بایننس پی یا د ایمیل له لارې پیسې ولیږي دې والټ ته راځي. مارجین والټ څه ده؟ د مارجین ټریډ لپاره کارېږي، دا هم درته. فیوچر والټ فیوچر ټریډ لپاره. ایرن والټ څه ده؟ د اټو انویسټ برخه څه کې مې انویسټ وکړئ بیا دلته مو پیسې راځي. اول راځو سپاټ والټ. سپاټ والټ کې د آپشن نشي، د ډیپوزټ آپشن بلدتیا به هم لري. ډیپوزټ آپشن د لارې سیده ووهئ، کولی شئ خپل والټ ته پیسه ولیږئ. مثلا کوم کوین ډیپوزټ کوئ، زه وایم ټي آر ایکس غواړم ډیپوزټ کوم، په ټي آر ایکس به کلیک کوئ. دلته اوس تاسو ته وایي په کومه شبکه کوئ. په دې یو بل ویډیو هم زه درته جوړوم ځکه دا مفصل ده. زه وایم په ټي آر سی شل شبکه، ټي آر سی شل کلیک کوم، دا یې ادرس راکړم. خپل ادرس به کاپي کړو، چا نه څه غواړو دا ولیږو، هغه ته به ولیږو، هغه هم ته ټي آر ایکس ولیږي. نو دا ډیپوزټ آپشن. ویډرا آپشن له لارې بیرته ویډرا کولی شو کوینونه. مثلا څه ویډرا کوئ، زه وایم غواړم یو ایچ ډي ټي ویډرا به د نفر ادرس به ورکړو، ویډرا به وکړو. ټرانسفر آپشن. ټرانسفر آپشن د لارې دوستانو سیده موږ کولی شو دا والټونه چې مې درته ویل
د دې په منځ کې پیسې ولېږو راولېږو. مثلا زه غواړم سپاټ والټ نه فنډینګ والټ ته کوین ولېږم، دا USS کوین ولېږم. مثلا زه دا اوس لېږم، دی نه ټرانسفر سلو سپاټ والټ مې ولېږه فنډینګ والټ ته. فنډینګ نه بیرته غواړم ولېږم نو بیا به ټرانسفر وهم. دلته غواړم فنډینګ والټ نه دا USS کوین بیرته ولېږم، بیرته چېرته سپاټ والټ ته. سپاټ والټ ته لاړم. مثلا زه سپاټ نه غواړم فیوچر ته پیسې ولېږم، دلته به فیوچر والټ وهم. کوم کوین لېږي کوین به د انتخاب کې سي هر کویني، نو دا ټرانسفر آپشن لارې کوینونه لېږل را لېږل کېږي. دا خو مې هم درته ویلې، والټونه مې هم درته وښودل. دغه آپشن څه ده د دې له لارې که په دې کلیک کوئ دا تاسو ته عمومي ټول کوینونه ښیي، دی نه. او که دا ووهئ صرف هغه کوینونه چې والټ کې پراته وي درته ښیي. او دا کنورټ لو اسسټ ټو BNB د دې لارې نه کولی شئ خپل واړه اسسټ، مثلا تاسو سره د 1 سنټ 2 سنټو کرنسي ده، د دې په والو سره هغه اتومات BNB ته کنورټ یا بدلیږي. د دې دا ګټه. او دا آپشن د تاریخچه یا هماغه هسټوري ده. دلته مثلا ډیپوزیټ مو که کړی، ډیپوزیټ درته ښیي چې تاسو دونه ډیپوزیټ کړی ده د کرپټو، او که دا وایي کش نغدې پیسې مو که ډیپوزیټ کړي. ویډرا آپشن کې که چېرته مو ویډرا کړي وي، کوم ځای ته مو ویډرا کړي د ویډرا هسټوري ته، مثلا دا یې نه ما شپږ څلوېښت TRX ویډرا کړي دي، دلته تاریخ هم راته ښیي. او که په دې کلیک کوئ ادرس هم درته ښیي، مکمل ډیټیلز درته ښیي. نو دا د ویډرا و. او بایننس اکاونټونو ترمنځ مو که ویډرا کړي، یعنې بایننس نه مو صرف بایننس ته لېږلي، هغه بیا په دې برخه کې ښیي. دا یې نه لس USDT ما بایننس اکاونټ ته لېږلي، او که کش یا نغدې پیسې مو کړي نو بیا دلته ښیي. بای آپشن دلته د بای هسټوري ښیي، که د کارت له لارې بانک له لارې مو پیسې هغه کړي، کرپټو مو اخیستي وي، دلته درته ښیي. ریچارجینګ پلان کوم پلان ته مو ریچارجینګ کړی، ایستل آپشن له لارې خو همغه کرنسي مو خرڅه کړي وي، ایستل کړي مو، دلته هسټوري ښیي. مو خو نه ده سل کړی، نو دلته تاریخ هم داسې کوم تاریخ نه کوم تاریخ هغه خپل هم خو ښیي. کنورټ آپشن کوم کوین د کنورټ کړی، مثلا دا ګورئ ما 10 TRX بدل کړي دي USDT ته 0.83 سنټه USDT راکړي. نو دلته د کنورټ هسټوري د اوپن اورډر کې هغه اورډرونه چې مو واس کړي کنورټ برخه کې، نو د هغې هسټوري درته ښیي. ټریډ برخه ته راځو، د ټریډینګ هسټوري مو دلته مو کوم ټریډ مریټ کړی د هغې هسټوري داسې اوس ما پاکه کړې. ټرانسفر کې ما خو درته ویل چې یو والټ نه بل والټ ته پیسه لېږلي، نو ټرانسفر هسټوري کې ښیي. کرپټو مو لېږلي، کرپټو کش مو لېږلی، کش نغدې پیسې ښیي. دغې برخه کې هم کوم کوینونه چې تاسو لوک ول، یعنې هغه ټو انویسټ کې پراته ول او لږ لږ درته ازادېدل دلته ښیي. مثلا دا ګورئ US کوین چې ما لاک کې پروت ده، لاکېټ نه دونه ما ته هره ورځ وازېږي. او BNB کنورټ کوم کوین مو BNB ته کنورټ کړی، مثلا دغه کوینونه یې ما BNB ته کنورټ کړي. اټو کنورټ اتوماتیک کنورټ مو کوم یو کړی، دغه درته ښیي. او ETF برخه کې نو هم خاص څه نشته. نو دا برخه ملګرو، او دا خو سرچ برخه، دلته کوم کوین سرچ کوئ سرچ کولی شئ. نو د دې هم کوم خاص کار نشته. نو نن ورځ ویډیو همدونه و. بایننس برخې مې درته یادې کړې، دغه 2 برخې پاتې دي، فیوچر او سپاټ. دا به سبا ویډیو کې د مکمل تفصیل مکمل توضیح. نو وخت مې نور نه نیسم، ویډیو همدونه وه. تر بیا خدای پامان.